سلامونه. په تیره یوه اونۍ کې طالبانو 46 پولیسي وګړي شهیدان کړي او 93 تنه نور ټپیان دي. د ملي امنیت شورا وایي دغه فعالیتونه د هیواد په 23 ولایتونو کې ترسره شوي دي. افغانستان کې د ناټو ملکي سفیر وایي پاکستان ته د افغان سولې پروسې ډیره ګټه رسیږي. سټیفانو پنتیکورو ویلي چې باثباته افغانستان د ټولو په ګټه دی او د سیمې هیوادونه باید له افغان سولې ملاتړ وکړي. رحمت الله نبیل وایي د سولې په اړه د خلیلزاد په هڅو شک لري او افغان حکومت هم د باور فضا په جوړولو کې پاتې راغلی. هغه له ډاکټر عبدالله غوښتي چې په مستقیم ډول له ملا برادر سره د افغانانو د پوښتنو په تړاو خبرې وکړي. د افغانستان د وچو او تازه میوو لومړی جوپه 200 ټنه توکي نن د پاکستان د واګي بندر له لارې هند ته ورسېده او د بازرس اداره وایي د عامې روغتیا وزارت او ولایتي ادارو ځینې چارواکي له وظیفوي صلاحیتونو په سوی استفادې او د فساد په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته ورمعرفي کوي.